رافوک سمې سادات د طالبانو په وړاندې د جګړې پیل کولو نیټه اعلان کړه. سمې سادات غواړي چې له طالبانو سره جګړه ترسره کړي. طالبانو تر دې مهاله کوم خاص غبرګون نه دی ښودلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني حکومت د پوځ مشهور جنرال سمې سادات وایي چې دوی پلان لري له دغې میاشتې وروسته به سمدلاسه په طالبانو حملې پیلوي او د دوی په وړاندې به خپله مبارزه پراخوي. دی وایي چې د پخواني پوځ نور کسان هم ورسره دي. وایي په ځانګړي ډول سپیشل فورس ځواکونه سره راټول شوي دي او دوی به له طالبانو سره جګړې ته اقدام ورکړي. ښاغلي سمې سادات زیاتوي، موږ د ژمنې سره سم د افغانستان د آزادولو لپاره شپه ورځ کار کوو تر څو چې افغانستان آزاد او خپلواک کړو. زموږ یوازینی مقصد دا دی چې افغانستان آزاد او خپلواک شي. ښاغلي سادات زیاتوي، موږ یو داسې افغانستان غواړو چې خپلواک وي، د ښځو حقوق، د نجونو او نارینه حقوق پکې ساتل شوي وي. سادات زیاتوي، ژبې او قوم پسې مه ګرځئ، په مذهب پسې خبرې مه کوئ، د ملي وحدت لپاره په ګډه کار وکړئ، یو او بل ومنئ تر څو افغانستان یو ځل بیا آزاد له طالبانو خپلواک هیواد شي. په سیمه کې افغانستان هغه هیواد و چې یوازینۍ امپراتوري یې کوله. افغانستان د نورو هیوادونو له افغانستان نه اقتصاد زده کولو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.